بسم الله الرحمن الرحیم. موږ افغان کډوال کوم چې په ټول پاکستان کې میشت یو یا دلته په بلوچستان ایالت کې موږ میشت یو، موږ ته د یونیسیار د خوا څخه افغان کډوال ته په 2006 کې د پیوار کارت په نامه باندې کارډونه یا افغان سټیزن کارت راکړل شو چې هغه په مختلفو مرحلو کې په بیا بدلیدی. اخرنی وار یې په 2021 کې پوسولې موږ ته سمارټ کارتونه راکړل شو، بیرته اپډیټ شول د سره پوسولې د ټولو کورنیو چې کوم چا د پیوار کارتونه درلوده د هغو د سره اپډیټ وسولو، هغه کارتونه کورنۍ ته ورکړل شو. په هغو کارتو کې ځینې مشکلات راغله، هغه دا دي چې زیات تقریبا تر 80,000 تر 70,000 پورې کارتونه په ټول پاکستان کې ریجکټ شول چې کوم چا چکین کړی وو یا په شناخت کارت جوړ کړی وو یا پخوا پر ACC کارتو باندې ګوتې لګول شوي وو، په دا نوي دغه کې اپډیټ کې پوسولې د دې کارتونو ریجکټ دي، تر اوسه پورې د هغو دفتر نه دی خلاص شوی چې هغه کارتو په مستقبل کې به لایعمل بید شوي. دویمه خبره دا ده چې ځینې کورنۍ کې بیا داسې کارتونه وو چې مقصد پلار کارت درلودی، کور والا کارت نه درلودی، یا کور والا کارت درلودی خاوند کارت نه درلودی. نو دا په د پیوار کارتو کې درلودونکو کورنیو کې دا مشکلات موجود و، او زیات افغانان چې په لکونو ته شمیر رسیدی، تقریبا 8.5 لکه تر 2.5 لکه پورې پوسولې افغان کډوال غیر راجسټر و. بیا د پاکستان د اسلامي جمهوریت د خوا او د IOM د ادارې د خوا او دارنګه د افغانستان د تیر نظام حکومت د خوا څخه درې جانبه پریکړه لیک وشو چې په هغه کې به دا کوم غیر راجسټر افغانان چې وو هغو ته به کارتونه ورکول کیږي، چې هغه هم ACC کارتونه ورته وایي، سټیزن کارتونه ورته وایي یا ژړ کارتونه، هغه کارتونه ورکړل شو. په هغو کارتونو کې چون هغه دفتر ډیر وخت ونه نیوی چې خلاصي، تر اوسه پورې لا په لکونو افغان کډوالو هغه ژړ کارتونه د دفترو د نه موجودګۍ په صورت کې بند پاتې دي، نه دي ورکړل شوي. نو اوس دلته په 2020 کې چې کله کورونا څپه راغله په نړۍ کې او خلک یې زیات مالی نقصاناتو سره مخامخ کړه، او دارنګه د جاني نقصاناتو سره مخامخ کړل چې مقصد ډیر انسانان پکې مړه شول، خپل ژوند یې د لاسه ورکړي. خو په دغه کې بیا خوشبختانه د یونیسیار د خوا څخه و دغه افغان کډوالو ته کوم چې سمارټ کارتونه یې درلوده یا پیوار کارتونه یې درلوده هغو ته 12,000 روپۍ د هر فامیل یا د کورنۍ د مشر پر سر باندې ورکړل شولې. خو کوم د ACC کارتونه چې 8.5 لکه تر 2.5 لکه پورې افغان کډوال راجسټریشن شوي، هغه کورنۍ د دې امتیاز څخه بې برخې پاتې شوله. اوس بیا په بلوچستان کې د یونیسیار د خوا څخه هغه کورنۍ ته کوم چې سمارټ کارت ولري او نوم یې د دوی سره په لیست کې موجود وي، هغو ته یو سټوپ ورکول کیږي او یو سولر لمپ ورکول کیږي. خو په دغه سمارټ کارتو کې هم ځینې مشکلات دي چې هغه دا دي د مور پلار دواړه کارتونه نه لري، خو اولاد یې کوچني دي هغه کارتونه لري، د هغو ته به آیا دا سټوپ ورکړل شي یا ورنه کړل شي، دا د سوالیې نښانونه دي چې زه پیښوم. دویم هغه کورنۍ چې کارت یې نه دی راغلی، د کور د خاوند د ریجکټ کې را روان دی، هغه ته دغه امتیاز ورکول کیږي یا نه ورکول کیږي. دریم هغه کسان چې کوم دغه در اوسه پورې خپل کارت نه یې چینج کړی، نه یې بدل کړی، دا 2015 کارت ځینې کورنۍ اوس هم شته چې دا کارتونه یې نه دي چینج کړي، پاتې دي. نو دا څلورم مشکل په د پیوار کارت کې را روان دی. او پنځم په پیوار کارت کې بله دا لویه مسله ده چې دغه مور او پلار ACC کارتونه لري، دا کوچني اولاد یا په اکا پسې لیکل شوي یا په بل چا پسې لیکل شوي، هغه پاتې دي، د هغو سرنوشت بد شوي. او لویه خبره دا ده چې ACC کارتو والا هم د کورونا د دې امتیاز چې 12,000 روپۍ ورکول کېدلې پاتې شوه، نه پر ACC کارت باندې سیم کارت خلاصیږي، نه د بینک اکاونټ خلاصیږي، او نه بل کوم د سہولیت ورکړل شوی، نه تر اوسه پرې اپډیټ شوی.
نو زما په حیث د یو افغان کډوال د مشران د کډوالو استازي هم را سره ناست دي. نو زما د یو افغان کډوال په حیث باندې د حکومت پاکستان څخه چې 40 کاله مسلسل موږ ته خپل په غیږ کې ځای راکړي او راکړی دی او موږ ته دومره مینه راکړې لکه خپل شریعت چې ورکړی. نو زما د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه دا هیله او غوښتنه ده چې زموږ د افغان کډوالو د EACC کارډو درلودونکو ته هم دغسې امتیاز ورکړل شي لکه کوم چې پیوار کارډ درلودونکو ته ورکړل شوی. بل مې د ملګرو ملتونو څخه دا هیله او غوښتنه ده د UNHCR څخه د UNICEF څخه چې نور IOM څخه چې پیوار کارډو ته چې کوم امتیاز تاسې ورکړی یا کوم مهرباني تاسې پر کوئ هغه هم پکار دا ده چې د EACC کارډو سره درلودونکو افغانانو سره تاسې خپلې مرستې جاري وساتئ. ولې ځکه کډوال یو کډوال دي، خیر فرق پکې شته، ځینې وخت راغلي ځینې ناوخته راغلي دي، ځینې یو تللي وطن ته بیرته واپسۍ کې راغلي دي. خو زموږ د وطن او زموږ د ملک حالات هم تاسې ته بهتره معلوم دي. نو هغو ته په کتو سره کم افغان کډوال چې دغه په پیوار کارډ کې چې مخکې ما یاداوري وکړله چې دغه مشکلات دي دغه هم باید د دغه مرستې او د دغو ګټو څخه بې برخې پاته نه شي. کوم چې کوچني ماشومان دي هغه په اکا یا په بل چا پسې لیکل شوي د دوغ هم باید وخوړل شي. هغه کورنۍ چې کارډ یې ریجکټ شوی وي د فامیل د مشر د مور د یا د پلار هغه د هغو دفتر باید خلاص غم یې وخوړل شي. او بل کوم چې د دوی کارډونه چې دي هغه د ټیمه څخه کم دي، اندازه غلطي پکې راغلې ده. دو ټول مشکلات ته په کتو سره UNHCR په دې مشکلاتو خبر دی، باید د دې حل لار راوباسي او لوی مشکل د EACC کارډو والا ده. نو په کار دا ده چې د پاکستان اسلامي جمهوریت او دغه ملګرو ملتونه او خیریه ادارې خصوصا IOM اداره باید په دې کې لاس تر زنې کښېنني او زموږ د افغان کډوالو د EACC کارډو درلودونکو مشکلات دغسې حل کړي او دغسې سہولیات ورکړل شي لکه کوم چې پیوار کارډو ته ورکړل شوی. نو بیا هم زه په اخره کې د پاکستان د اسلامي جمهوریت د خلکو ولس ملت او ملګرو ملتونو او خیریه ادارو مننه کوم چې زموږ د افغان کډوالو سره 40 کاله مسلسل نه ستړي کېدونکې مرستې او هلې ځلې کړي دي او موږ ته د پاکستان اسلامي جمهوریت د خوا څخه دومره مینه او محبت راکړل شوی لکه کوم چې خپل شریعت ورکړی. مننه.